وی چې کور کې راته په مخه واړه وي چې انټرنیټ ولګوه نو ویې لګوم او که نه ګوره دا خبره یاده کړه چې انټرنیټ کې ښه هم شتي او بد هم شتي چې څوک یې ښه استعمالوي جو ښه دی چې څوک یې بد استعمالوي بد دی دې ورور ته موږ دا وایو چې ته حالاتو ته وګوره که ته دا خپل بچي او دا ښځې او مشران کشران کنټرول ساتلی شي سره د انټرنیټه نو خو صحیح ده که لږ هغو پکې سبق وایي یا مثال کې داسې فایدهمند څه پکې ګوري یا کار پکې دی د هغوی یا سم بیا خو صحیح ده خو چې ستا دا یقیني چې زه کنټرول ساتلی شي او چې نشي ساتلی نو بیا کور کې جاښه مه جوړوه که ستا ضرورت وي ځان له شخصي نیټ ولګوه ستا ضرورت دی ته موبایل کې ولګوه یا کمپیوټر ته یې ولګوه چې ته نه یې بندوئ کور کې عام کومه الا دا چې ستا یقیني چې کور کې حالات برابر دي او دا نیټ ګډوډ نه استعمالیږي ګنې دې لویه تباهي وکړه لویه تباهي چې دې نیټ کمه وکړه که نه نابلو یو کس دی چې وخندل یعنې د بعضو خلکو د حالات ما ته د هغوی ملګري خبره کوله کور کې راسه ناست وی زمونږ هغه خپل دی وی خندل وی چې کور ته مې ټلیفون وکړو لور راته ووی 12 کال لورې ده وی هغې راته ووی چې آیفون 14 راولېږه او وی خندل ورسره دا د خندا خبره خو نه ده جنۍ د 12 کالو په عمر کې به آیفون 14 باندې څه کوي ضرورت ته ده که تعلیم له استعمالوي کور کې ولګوه د مور پلار د نظر لاندې دي تعلیم کې استعمال کړي سبق اوري لږ وخت له مثال کې کارټون ګوري ماشومانان یو گیم دوه کوي هېڅ خبره نه خو چې د مور پلار د نظر لاندې و چې جنۍ له ته آیفون ورکړې او نیټ دې ورته پرې کړی نو بوډا سړی دې نیټې ګډوډ کړي بوډاګانې ګډوډ کړي دي پکې او دا پیغله جنۍ ده او دغه ځوان هلک دی او د فتنو دور دی نو یره ډېره ده یره څه ده ډېره ده اوس یو حدیث به راته ووایم ناشنا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا من څوک چې د الله دپاره څه شی پرېږدي الله ورله د هغې نه ښه څه ورکړي نو که څوک دا نیټ د دې یرې نه پرېږدي کور کې ونه لګوي چې یاره دا بچي به مې خراب شي په بدل کې به رب العالمین دله نیکمله بچي ورکړي او پاکه ښځه کور به یې پاک کړي نو خلاصه دا چې حالاتو ته دې وکتلی شي الله دې په موږ رحم وکړي الله دې زموږ بچي نیکمله لوی کړي الله دې زموږ د زنانو زموږ د لوڼو زموږ د میندو خویندو حفاظت وکړي او څوک چې زموږ ځوانان او زموږ جنکۍ زموږ زنانه خرابول غواړي رب العالمین دې تباه و برباد کړي او الله دې زموږ ځوانان د نشو تماشو نه وساتي او زموږ جنکۍ دې الله د بې پردګۍ نه وساتي او موږ دې الله په دین باندې پوه کړي